کندهار کې د چک پوینټونو ټولو مجاهدینو ته ځانګړې روزنه ورکول شوه. د کندهار د سرپرست والي محترم حاجي ملا صاحب په ځانګړې لارښوونه او هڅو په کندهار ښار کې د ټولو چک پوینټونو او دغه راز عمومي شهره مجاهدینو ته په بېلابېلو اړینو برخو کې د یو منظم 15 ورځني سیمینار په لړ کې هر اړخیزه زده کړې ورکول شوې چې دغه سیمینار ته د اسلامي امارت ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو څخه تجربه لرونکي او مسلکي استادان راوستل شوي وو او د یادو استادانو په همکارۍ د سیمینار چارې پرمخ وړل کېدلې چې دغه 15 ورځني سیمینار په وروستۍ ورځ د کندهار سرپرست والي محترم حاجي ملا صاحب ګډون او وینا وکړه. د کندهار سرپرست والي محترم حاجي ملا صاحب په خپل وینا کې لومړی د سیمینار له استادانو او علماو مننه وکړه چې په سلګونو مجاهدینو ته مسلکي او عقیدتي زده کړې ورکړې. نوموړي وویل افغانانو د الله جل جلاله په نصرت انګریزانو، روسانو او امریکایانو او د هغوی متحدینو ته سخته ماته ورکړه چې په خبره دا یوازینی علت زموږ سره د الله جل جلاله نصرت او ملګرتیا وه. نو اوس د دې نظام، هیواد او ولس د ساتنې لپاره باید د الهي نصرت ټول اسباب په ځان کې راولو. تقوا، دیانت او پرهیزګاري باید همیشه ولرو. محترم حاجي ملا صاحب مجاهدینو ته په خطاب کې وویل که چیرې تاسو ښې کړنې ترسره کړئ نو د نظام نوم به درسره ښه شي، خو که خدای مه کړه بد عمل مو ترسره کړل نو بیا د ټول نظام رنګ درسره بدیږي. نو کوشش وکړئ چې هیڅ ډول تخطی ونه کړئ. نوموړي همداراز له ټولو مجاهدینو غوښتنه وکړه چې مو دلته زده کړي تاسو یې د دندې پر مهال عملاً په عمل ورسوي. هغه همداراز د ټولو مجاهدینو د ستونزو د حل ډاډ هم ورکړ. د دفاع وزارت د تعلیماتو د برخې یو تن استاد ګل اغا سادات چې د مجاهدینو د مسلکي روزنې په موخه په یاد ورکشاپ کې ګډون کړی وو وویل دغه ورکشاپ د کارولونو، لوی لارو او چک پوینټونو د مجاهدینو د مسلکي روزنې په موخه جوړ شوی چې په مټ به مجاهدین وکولای شي په اصولي ډول خدمت وکړي. دا ورکشاپ د مجاهدینو چې په چک پوینټو کې تلاشۍ په محلونو کې او په پیرداریو کې په لوی لارو کې په شهراو کې په ولسوالیو ولایاتو کې وظیفې اجرا کوي. د دوی د ښوونې او روزنې لپاره دا ورکشاپ جوړ شوی چې دوی ته یو مسلکي زده کړې ورکول شي او په عین زمان کې دوی ته یو شرعي دوره هم ورکول کیږي. همداراز د کندهار ولایت ویان مولوي محمود اعظام وویل کندهار ښار کې 15 حوزې دي چې یاد ورکشاپ کې د هرې حوزې د 15 څخه تر 16 مجاهدینو د مسلکي زده کړو په موخه ګډون کړی. یقیني خبره ده چې مجاهدین ته دغه زده کړې یا دغه معلوماتونه دي ته ورکول شي نو بیا به هم د ولس سره په چلند کې دي زیات نرمښت کوي او لا به نور ورسره مختص شي او په هره برخه کې به دې ته ګټمن تمام شي. تقریبا 15 حوزې دي نو د هرې حوزې څخه 18 کسان یا 15 تر 18 پورې کسان ورتل شوي دي او یو څه د نورو ارګانو څخه لکه کتای خاص یا د ولایت کسان د دې ګروپ څخه څومره کسان چې راورتل شوي دي چې تقریبا د ټول تعداد 1200 شاوخوا کې دومره کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر مجاهدینو چې دغه ورکشاپ کې ګډون کړی وو د مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د دوی د مسلکي روزنې لپاره ورته ورکشاپونه جوړوي. حکومت ډګر سیده دا یو بیل ډګر ده او دلته هغه له خلکو سره برخورد هغه سلوک دغه پوهېدا او همدارنګه د ښاري نظم برقرارولو لپاره دا رقم چک پوینټونه اصول او همدارنګه نور هغه چې د دغه مربوط چې د حکومت د ادارو مربوط چې دغه زده کړه موږ لپاره لازمي او ضروري ده. نو له امارت څخه ډېر منندوی یو چې دا رقم ته ورکشاپونه یې موږ ته دایر کړي دي. د مجاهدینو لپاره ډېر اهمیت لري ځکه چې په دا طرز عمل ورښیي. هغه د دفاع وزارت او وزارت داخلي د خوا څخه استادان راستول شوي چې دلته د کندهار په سطح د والي صاحب په اجازه باندې یو طرز عمل، یو ترتیب او طریقه د چک پوینټو او د ګزمو اصول وښیي. د یادولو وړ ده چې په دغه 15 ورځني ورکشاپ کې مجاهدینو د عقیدتي زده کړو ترڅنګ د چک پوینټونو پر منظموالي، د خلکو سره د ښه چلند کولو، په چټکۍ او اسانه توګه د دښمن پیژندلو، د پیرو او ګزمو په سم ډول کولو او نورو اړینو لازمو برخو کې راغلو مجاهدینو ته زده کړې ورکول شوې چې یادو مجاهدینو ژمنه وکړه چې دغه زده کړې به د دندو پر مهال په عمل کې رسوي.